خبرونو سرټکی له ځنډ وروسته استانبول کې د پاکستان او افغانستان مذاکراتي ټیمونه یو ځل بیا خبرو ته کینی. امریکا پر چابهار بندر د بندیزونو معافیت تمدید کړ. ایران کې افغان کډوالو ته د افغاني هویت ځانګړي کارتونه ورکول کیږي. قطر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان سره تعامل وکړي. او ټرمپ دفاع وزارت ته د اتومي وسلو د بیا ازموینې امر کړی دی. او اوس هم بشپړ خبرونه. استانبول کې د افغانستان او پاکستان د پلاو ترمنځ خبرې چې له ځینو ستونزو سره مخ شوې وي ټاکل شوې ده چې نن پنجشنبه یو ځل بیا پیل شي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د پاکستان مذاکراتي ټیم غوښتل چې نن بیرته خپل هیواد ته ور وګرځي، خو د منځګړو هیوادونو ترکیې او قطر په غوښتنه پاتې شوي او ټاکل شوي چې یو ځل بیا مذاکراتو ته کینی. تر دې وړاندې د پاکستان اطلاعاتو وزیر عطا تارړ د مذاکراتو د ناکامېدو خبر خپور کړی و او له هغه وروسته بیا کومه ناسته نه وه ترسره شوې. د معلوماتو له مخې د اختلاف عمده موضوع هماغه د پاکستاني طالبانو د مهار غوښتنه ده، خو افغان لوری د پاکستان کورنۍ ستونزه ګڼي. ټاکل شوي چې د مذاکراتو له پای ته رسیدو وروسته یوه ګډه اعلامیه هم خپره شي. د استانبول ناسته د دوحې ناستې په دوام د روانې اکتوبر په 9مه د 3 ورځو لپاره پیل شوې وه، خو شپږمې ورځې ته وغځېده. امریکا پر چابهار بندر د بندیزونو معافیت تمدید کړ. د اکانومیک ټایمز د راپور له مخې واشنګټن له نوې ډیلي سره موافقه کړې چې د ایران چابهار بندر لپاره د بندیزونو معافیت یو ځل بیا تمدید کړي. دا معافیت به د 2006 کال تر لومړیو میاشتو پورې دوام ولري. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د 13 سپټمبر په 19مه نیټه د 2013 کال له بندیزونو څخه د چابهار بندر استثنا لغوه کړې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د اجرایه بورډ غړی خانجان الکوزی وایي چې د افغان سوداګرو نږدې 60% صادرات د چابهار بندر له لارې کیږي او د افغانستان لپاره بنسټیز بندر دی. د 2024 کال په می کې هند له ایران سره د چابهار بندر د عملیاتو مدیریت لپاره 10 کلن تړون لاسلیک کړ چې هند ته له افغانستان او مرکزی اسیا سره د مستقیمو سوداګرو اړیکو امکان ورکوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي چې له ایران سره د کاري ویزو په تړاو لا کومه هوکړه نه ده شوې. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې له ایران سره د افغان کارګرو د استولو په اړه هیڅ هوکړه نه ده کړې او له خلکو یې غوښتي چې په دې موخه د چاته اسناد او پیسې نه ورکوي. په اعلامیه کې راغلي په ایران کې د افغان کارګرو د باعزته میشتېدنې او کار په موخه هڅه کوي د هغه هیواد د کار تعاون او هوساینې له وزارت سره یوې هوکړې ته ورسیږي. یاد وزارت شرکتونو ته خبرداری ورکړی چې د سرغړونې په صورت کې به ورسره قانوني چلن وشي. دا په داسې حال کې ده چې ایران د افغانانو لپاره د 200,000 کاري ویزو د ورکړې اعلان کړی دی. ایران کې افغان کډوالو ته د افغاني هویت ځانګړي کارتونه ورکول کیږي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په ایران کې د افغان کډوالو د هویت د تثبیت په موخه نن د یاد هیواد مشهد او زاهدان ښارونو ته کاري ټیمونه واستول. د یادې ادارې ویان محمد حلیم رافي ویلي چې دا کاري ټیمونه به د ایران په یادو ښارونو کې د افغان کډوالو د هویت له تثبیت وروسته هغوی ته د افغاني هویت ځانګړي 3 کلن کارتونه ورکوي. هغه ویلي چې د دې کارت پر بنسټ به د کډوالو د پاسپورت ترلاسه کولو تعلیمي او تحصیلي ستونزې حل شي او ایران به هم همدې اسنادو ته په کتو اقامتي اسناد صادروي. ټاکل شوي چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به په تهران ښار کې هم ورته کاري ټیم خپل کارونه پیل کړي. قطر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره تعامل وکړي. د قطر صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره په تعامل کې د مجازاتو پر ځای د هڅونې چلن غوره کړي. نوموړي په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا ته ویلي چې که څه هم د دوحې له تړون وروسته د افغانستان وضعیت نړیوالې ټولنې ته مطلوب نه دی او ډېرې ستونزې شته، خو وضعیت هغومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې تمه کېده.
نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د کابل په اړه په خپله ستراتیژۍ له سره غور وکړي او وایي هڅونه یې کولی شي د انزوا یا بندیزونو په پرتله غوره پایلې ولري. قطر له کلونو را په دې خوا په افغانستان کې ډیپلوماتیک رول لوبولی او همداراز د طالبانو حکومت او امریکا ترمنځ د خبرو اترو کوربتوب هم کړی دی. سلمان بنسټ له افغانستان سره د روغتیایي تجهیزاتو په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. د امیر روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي سعودي عربستان ته د سفر پر مهال د شاه سلمان بنسټ له رئیس دکتور عبدالله ربیعه سره کتلي دي. د یاد وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان ویلي چې دې کتنه کې د افغانستان روغتیایي سکتور سره د شاه سلمان بنسټ د انکشافي او بشري مرستو د همکاریو او ولسوالیو په کچه د عمومي روغتونونو په تجهیز او ساري ناروغیو سره په مبارزې خبرې شوې دي. په ورته مهال دکتور ربیعه د روغتیایي تجهیزاتو ظرفیت لوړونې، معیاري درملنې او نورو برخو کې د مرستو ډاډ ورکړی دی. ښاغلي جلالي د لاښې همغږۍ او د هیواد روغتیایي سکتور سره د همکارۍ په موخه د سلمان بنسټ مشر او روغتیا وزیر ته له افغانستان څخه د لیدنې بلنه ورکړې او هغوی هم منلې ده. د ننګرهار زیتونو فابریکه کې د زیتونو د تیلو پروسس پیل شو. د ننګرهار وادي کرنیز شرکت اړوند د زیتونو په فابریکه کې د زیتونو د تیلو پروسس پیل شو چې په ترڅ کې به 190,000 لیټره تیل پروسس شي. د یاد شرکت رئیس سید محمد نعیم محمدي وایي سږکال د زیتونو حاصل 1400 ټنه اټکل شوی چې د تیر کال په پرتله پکې 15 ټنه زیاتوالی راغلی دی. هغه زیاته کړه د زیتونو د تیلو تولید به سږکال 190,000 لیټره وي چې د تیر کال په نسبت 55,000 لیټره زیاتوالی ښیي. د کاناډا رئیس څرګنده کړه سږکال 50,000 د زیتونو نوي نیالګي کینوي او تر 1400 کال پورې به ټول تخریب شوي زیتون باغونه بیا احداث کړي. ننګرهار کې دا مهال په 1800 هکټاره ځمکه د زیتونو باغونه شتون لري. د چین او امریکا ولسمشرانو د بوسان په هوایي اډه کې لیدنه ترسره کړه. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوبي کوریا په بوسان هوایي اډه کې کتلي دي. د رویټرز خبري اجانس راپور له مخې دواړو لورو دا کتنه د اړیکو د نوي پړاو پیل ګڼلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چینایي مشر خپل دوست او د یو لوی هیواد مشر بللی دی. شي جینګ پینګ هم د خبرو هرکلی کړی او ویلي دي چې چین او امریکا باید په ګډه د ثبات او همکارۍ لاره تعقیب کړي. د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.